د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې څومې مو خبرونو ته ایران د اوبو په اړه د ولسمشر غني د څرګندونو هرکلی کړی دی. ایران د ولسمشر غني د هغو څرګندونو هرکلی کړی دی چې ویلي وو د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اوبو په برخه کې همکاري ډیریږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده په یوه خبري کانفرنس کې ویلي ایران د هلمند په اوبو کې د 1450 کال د هوکړې له مخې خپل حق لري چې افغان حکومت ورته ژمن دی. نوموړي ویلي د ولسمشر غني د دې خبرې هرکلی کوي چې ګواکې له ایران سره د اوبو په برخه کې همکاریو ته تیار دي. ولسمشر غني تېره ورځ د نیمروز په چهاربرچه کې د کمال خان بند د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې له دې وروسته ایران ته وړیا اوبه نه ورکوي او په خبره دوی په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت ته ژمن دي او غواړي له دې لارې افغانستان بسیینه ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکیې غونډه کې به د طالبانو او حکومت مشران ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د بروکسل په غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي ټاکل شوی چې ډیر ژر به ترکیه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې غونډه وشي. د په خبره په دې غونډه کې به د طالبانو او افغان حکومت مشران ګډون کوي، خو نوموړي دا نه ده واضح کړي چې تر کومې کچې مشران به په دې غونډه کې حاضر شي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغان جګړه یوازې د خبرو له لارې حل کیږي او امریکا دې ته ژمنه ده چې له ډیپلوماتیکو لارو په افغانستان کې اوسنۍ جګړه پای ته ورسوي. او د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د تاوتریخوالي پر ژر تر ژره کمیدو ټینګار کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبورا لینز د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله سره پر افغان صلح خبرې اترې کړې دي. یونما په یوه ټویټ کې ویلي چې دیبورا لینز نن له عبدالله سره د سولې برخه کې په وروستیو پرمختګونو استانبول ناستې د تاوتریخوالي پر کمښت او له ډیپلوماتیکو لارو د افغان ستونزې پر حال بحثونه کړي دي. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.